کوېسچن را پیدا کیږي جرګه وشوه هر یو پولیټیکل پارټۍ سپورټ وکړو نه د پښتون قومي جرګې خبره نه کوم دا اوس بله ورځ کورم ته جرګه لیږلې شوې ده د پی ټي ایم لخوا نو هغه تقریبا که ډېر څیزونه شي خو زما سوال دا دی ګوره که ته دا خبره کې چې ما سره لکه د آی جي او د کیسو اختیار ما سره نشته ټیک شو دغه تا سره نشته ته کم از کم په پارلیمنت کې ستا یو څه کسان ناست دي ستا اکثریت ناست ته خبره خو کولی شي که نه داسې دا چې هغوی خپل خبره کلیم ده او خپل خبره کوم زه به درته په خپل پی ټي آی کې په هر یو که زموږ د پروینشل اسمبلی ده که زموږ نیشنل اسمبلی ده زه به وښیم چې په دې حوالې سره خبره کول ده خو کوم نه ده کلی هغه لکه څنګه چې ما وختي وویل چې مطلب داسې پارټیانو کې خو خراب خلک شته دي نو موږ خپل زموږ پارټۍ والا پی ټي آی ګورنمنټ والا خپل کوشش کوي د هغې چې کوم ممبرز دي نو څونه موږ د پاکستان باندې سختې تېرې شوي څونه زموږ غټ جنګونه تېر شوي دي ټول نه غټه قرباني پکې زموږ پښتنو ورکړې تاسو خبره کټ کومه پښتنو یوازې پاکستان دپاره دغه نه دی که هغوی د مغولو دپاره هم ډېر جنګونه کړي دي پښتانه خو ټیک ده چې مطلب ډېرو په پردو څیزونو کې قربانۍ ورکړل دي چې هغه زموږ هېڅ په کار هم نه دي راغلي الټه یې راته نقصان ناکلی دی خو که تاسو سوچ وکړئ په کشمیر کې یو ځای دی دیرکوټ هغه دیرکوټ مونږ چې تللي وو نو د هغې مونږ معلومات کوو چې دې ته دیرکوټ ولې وایي دا دیر خو پکې زموږ دیر راځي بل هغه خلکو موږ ته کلیر کړه چې مطلب کله دلته جنګ شوی دی 1965 کې نو مطلب دا ځای خاص د روجیانو آزاد کړی دی او د روجیان چې کوم دي په فرنټ باندې لوبېدل بیا موږ دا خبره کوو چې آیا دا خلک دا اداره د فیډرل په کنټرول کې ده د فیډرل ګورنمنټ یا موږ وایو دا د صوبایي ګورنمنټ په کنټرول کې ده مونږ وګورو که نه تاسو دا خبره وکړه چې هغې خپل عیني حق لتلل نو یو خوا مونږ سره دوه مثالونه دلته راځي یو عوامي نېشنل ګوند چې کوم دی هغه پېښور کې ودرېږي چې هغه سره نه اختیار شته او نه ورسره سیټ شته هغه د کورم دپاره احتجاج کوي یو خبره دویمه خبره دا ده چې پی ټي ایم پښتون تحفظ مومنټ هغه یو غیر پارلیماني یو ګوند دی هغه ورځي هغه جرګه کوي هغه خلک راټولوي او دلته د پی ټي آی ګورنمنټ دی او هغه دا نشي کولی نو څه وجه ده چې د سره اختیار هم دی خو دې په اپریشیټ کړی نه ده خو دا خو د یو ذمهواري جوړېږي که نه چې ستا په کور کې اور بل دی نو ته به د دې علاج به ته نه کوې بالکل داسې دا چې په پروف باندې هم هغه هر څه موجود دي چې مطلب د هغې خلاف کوم ایکشن اخیستی او په کومه طریقه باندې اخیستی دی یا یې کوم نه دی اخیستی هم ټولو خلکو ته پته ده چې ما چاته ووټ ورکړی دی هغې له ته زما اختیار نه ورکې د آی جي راوستل اختیار پتا د بل چا دی څونه غټ خلک یي مطلب کوم ادارې هغه مسلط کول هغه ستا خلاف جنګول دا د فیډرل په ګورنمنټ کې دی خلکو نه شوی د ټولو پولیټیکل پارټیانو کې ښه او غلط خلک شتي دي خو نن سبا دغه اکثریت د دغه کنزلمارو خلکو سیوا شوی دی چې په اسمبلی کې په یو بل باندې تنقید کوي زوږ کوي نه د هغې په طریقه باندې پوهېږي نو زه وایم چې دا به دا څیزونه به ختم په دې باندې شي چې موږ په خپل ځان کې لږ برداشت پیدا کړو بل ستاسو نه به ستاسو د خوښې یو څو شعرونه وورو بیا به پوډکاسټ را ختم کړو داسې ده چې زما د خوښې شعرونه وید ریلیټډ زموږ کلچر دي زه د مذهب پوره قایل یم کلتور هم پیژنم زه د مذهب پوره قایل یم کلتور هم پیژنم زما حجره کې مسله او رباب دواړه شته دي ډېر ښه او بل ځای کې وایي چې زه د مولا او پنکار دواړو یار یم زه د مولا او پنکار دواړو یار یم ما هم اذان هم مې ټپه کړې ده ارمان خانه زمونږه د پی ټي آی رورې او هر کله راشي پښتون پوډکاسټ ته او دا ټولو پښتنو ته دغه دی چې پښتون پوډکاسټ بعضې خلک دا تاثر اخلي چې دا صرف د عوامي نیشنل ګوند دی دا ټولو پښتنو پوډکاسټ دی خو دې کې به صرف او صرف د پښتنو په مسایلو د پښتنو په وسایلو دغه څیزونو باندې موږ خبرې کوو د ډار په ښار کې به باغي باغي لهجه عامه کم زه به قیصه وکړم داسې چې قیصه عامه کم او تا په ازغنه لار د درد یره خوره کړه لاړې زه به نرهله یم چې دلته حوصله عامه کم په خیراله ستړي مه شئ ګرانو پښتنو نن زمونږ د پښتون پوډکاسټ 12 اپیسوډ دی چې په دې کې موږ سره یو ډېر ګران او یو خوږ میلمه دی ارمان خان کوم چې د کلچر اینډ سپورټس لوور دیر آی ایس اف سیکرټري دی زموږ ډېر خوږ ملګری دی او موږ سره په پښتون پوډکاسټ کې ناست دی ارمان خان تا ته پښتون پوډکاسټ کې هرکلی وایم ډېر زیاته مننه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ ارمان خان په یونیورسټو کې سیاسي تنظیمونه څومره بحال دي او کومې مسلې ورته راپېښ دي دا وخت بالکل داسې دی چې په خیبر پښتونخوا په لیول به درته زه خبره وکړم چې څومره زموږ تعلیمي ادارې دي هلته د سټوډنټس چې کوم یونین دي کوم سیاسي تنظیمونه دي د وخت اهم ضرورت دی بالکل
خو هغه اګنور کیږي. مطلب څنګه چې تاسو ته پته راوختي نه تاسو ته پته یې سټوډنټ پالیټکس چې کوم زموږ د 1973 په آئین کې دا د آرټیکل 17 مطابق دا یو اکټ بیا د هغې نه پس یو لاک راغی هغې مطلب هغه یې اسکیپ کو بیا کله دا بحال شي دغه اکټ او کله پې واپس پابندي ولګي نو اصل کې چې په یو اداره کې یونین دی هغه اداره کې به چا تپوس څه وشي هغه کې به یو سټوډنټ تپوس څه وشي د سټوډنټ په حق کې به خبره څنګه وشي نو د وخت اهم ضرورت دی جی. ها دا خو موږ په دې باندې خبره کړو چې سټوډنټ یونین د وخت اهم ضرورت دی خو موږ وایو چې اوس دا وخت ته کومې مسلې راپېښې دي ما ته ښکاري چې هغه بحال شو کوم چې جرګه وشوه پښتون قومي جرګه د هغې نه پس د هغې دا یو مطالبه وه چې سټوډنټ یونین دی بحال شي نو هغې خبره ومنله خو اوس ورته دا وخت کومې مسلې راپېښې دي په یونیورسټو کې د ایډمنسټریشن لخوا یا د نورو کومو قوتونو لخوا. بالکل داسې ده چې په خیبر پښتونخوا کې تاسو وګورئ نو مطلب څومره زموږ په تعلیمي ادارو کې چې سټوډنټس ته کومې مسلې هم راځي نو یو خو ورته زموږ د نصاب نه مسلې راځي مطلب کوم ډپارټمنټ په کوم کالج کې هغه ډپارټمنټ مطلب پښتو څانګه شوه دغسې هیلث ان فزیکل ایجوکیشن شو مطلب هغه اګنور کیږي هغه ډپارټمنټ کې په کالجونو کې ورته ایډمیشن اف کوي دغسې سټوډنټس مطلب څنګه چې زموږ د بهر ملکونو تعلیم دی هغه پنشمنټ په کومه طریقه باندې ورکوي نو سټوډنټس تر هغې نه زیاتې مسلې بل چې کوم د یونیورسټۍ وي سی زي یا د کالج پرنسپل مطلب هغې پرې ځمکه باندې د ځانه خدایان جوړ کړي دي او مطلب د سټوډنټس نه ډېر زیات مطلب ټارچر کوي ذهني او خپل ځان په ډېر اوچت ګڼي په هغې وجه باندې زموږ سټوډنټس ډېر بدل سایډ ته روان دي. کې د ملکنډ پوهنتون سره تعلق لري نو هغه موسی خان چې کومه واقعه ده نو هغه هم دغې سره لږ ډېره تړلې ده. بالکل دې سره ریلیټډ ده د موسی بای واقعه ته هم که تاسو سوچ وکړئ نو هم دغسې د سټوډنټس یونین د سایډ نه مطلب که چېرته زه په پروف سره دا خبره کوم که موسی د پی ایس اف د پښتون صاحب جنرال سیکرټري نه وی نو هغې ته دا مسلې نه راتلې ځکه چې هغه د سټوډنټس لیډر و مطلب سټوډنټس دپاره یې اواز اوچتا و نو زیات چې د هغه کومه ګناه وه دغه سیاسي هلې ځلې هم وي. ارمان خان وروره که موږ وګورو نو د سیاسي ورکرانو کې برداشت ختم دی او کنزلمارې دي او سپکې سپورې دي نو دغه ورکرانو یا دغه قسمه طبقي سیاست څونه ګنده که بالکل داسې ده چې څومره زموږ په اسمبلیانو کې څومره زموږ په ورکرانو کې کنزلمارۍ دي په یو بل پسې خبرې کول دي په یو بل باندې تنقید برای استهزا کول دي نه چې تنقید برای اصلاح وکړي کوم چې زموږ حق دی په معاشره کې داسې ده څنګه چې ما وختي وویل که چېرته سټوډنټس یونیني په هغې کې به د هغې تنظیم تربیت وشي هغې له به خپل مشران نشي هغه هلکان به پوه کړي خو د بده مرغه چې زموږ په سټوډنټس یونین باندې څنګه پابندي لګي و غیر سیاسي چې څونه تنظیمونه دي که په هغې باندې پابندي لګي هم د هغې سره ملګرتیا نه کوم یونین د وخت ضرورت دی که هر قسم وي او پکار هر یو پولیټیکل پارټۍ لري چې د خپل ورکر یو داسې تربیت وکړي چې سبا له هغه پکې برداشت هم وي نه چې کنزلماری کوي اوس څنګه چې زموږ تاسو ته پته ده فیډرل یوت پارلیمنټ دی ملاکنډ یوت اسمبلي ده نو په هغې کې چې مطلب دا اسمبلۍ ته چې دغه خلک لاړ شي دغه نوجوانان لاړ شي دا هلته څه نشي کولی خو صرف زده کړه کوي چې زه سبا له اسمبلۍ ته ځم زه به هلته په چا پسې خبره نه کوم. د پنجاب او د خیبر پښتونخوا دواړو فرق څه دی د پنجاب د ایم پی ای د ایم این ای سره چې 5 منټ ټیم باقي کیږي نو هغه د خپل ځای خبره کوي د خپل حلقې خبره کوي د خپل پنجابي خبره کوي خو زما سره چې په اسمبلۍ کې 5 منټ 10 منټ زیاتېږي په خپل سپیچ کې زه په چا تنقید کوم ولې زموږ تربیت هغه شانتې ونه شي. ورکر ته کوم فیډینګ کیږي د سوشل میډیا په ذریعه سره نورو ذریعو سره واتساپ چې کوم د ګروپونو کې دی فیډینګ کیږي که نه دې ته کوم څیزونه ورښودي کېږي نو دی کې موږ د دې دغه نه شو کولی اصلاح نه شو کولی. بالکل شو کولی خو نن سبا زموږ چې څومره سوشل میډیا ده الکترانیک میډیا ده پرنټ میډیا ده موږ د هغې استعمال ډېر په غلط طریقه باندې کوو. موږ د هغې استعمال په دې کوو که فرض که زما نه یو خلاف زما چې یو پارټي کومه ده زما د هغې سره ټیک د نظریاتي خلاف شته دی خو که فرض که یو هغې یو غلطه خبره وکړي نو که زما تربیت ټیک شوی خو زه به ووایم چې زه اګنور به کړم خیر که خبره غلطه وشوه خو الټه زموږ په هغه پارټیانو کې مطلب هغه شانتې تربیت د خلکو نه شوی د ټولو پولیټیکل پارټیانو کې ښه او غلط خلک شتي دي زیاترو کې خو نن سبا دغه اکثریت د دغه کنزلمارو خلکو سیوا شوی دی چې په اسمبلۍ کې په یو بل باندې تنقید کوي زوږ کوي نه د هغې په طریقه باندې پوهېږي نو زه وایم چې دا به دا څیزونه به ختم په دې باندې شي چې موږ په خپل ځان کې لږ برداشت پیدا کړو د خلکو د سوشل میډیا پیک چې څومره څه کېږي د هغې ته هم وګورو چې دا څیز شروع دی خو پیک شروع دی د یو چا خلاف د بدنامول لپاره شروع دی د یو چا خلاف پروپیګنډه شروع ده نو بیا موږ هله دې څیزونو نه راوځو. ارمان خان ایز ا ورکر
تاسو څه وایئ چې پښتانه پاپولیست سیاست خوښوي او که نظریاتي خوښوي او وجه څه ده؟ داسې دا چې پښتانه خو نظریاتي سیاست د سره نه خوښوي. که تاسو وګورئ د پنجاب د ټول نه غټ ګیم غټ پوینټ دا دی چې پښتانه یې موږ تقسیم کړي یو. که چېرته موږ نظریاتي سیاست کولی موږ به په 14 پولیټیکل پارټیانو کې نه وی، موږ به 15 پولیټیکل پارټیانو کې نه وی، موږ به خاص پارټیانې سپورټ کولی چې د کوم اکثریت سې وایي، کوم زموږ د پښتون قام دپاره خبره کوي. نو نظریاتي سیاست مطلب زموږ د ټول نه امپارټنټ خبره به درته زه وکړم چې زموږ لوست نشته دی، زموږ مطالعه نشته. دغه خبره ده. بیا داسې ده چې تاسو که سوچ وکړئ چې زموږ په خیبر پښتونخوا کې څونه پولیټیکل پارټیانې دي او څونه مطلب یا غیر سیاسي تنظیمونه دي یا پولیټیکل پارټیانې دي، نو په هغې کې موږ هغه د خپل ورکر هغه شانتي تربیت هغه شانتي نه کوو. نو که فرض که موږ ورکر ته هغه شانتي تربیت هغه شانتي پوهه ورته موږ نه ورکوو، نظریاتي سیاست نه خبره او مطلب پوهه ورته نه ورکوو، نو هغه زموږ بل اړخ باندې تللی شي چې بیا سبا له زموږ خلاف هم استعمالېدی شي. ارمان خان که موږ وګورو نو په منبر باندې د فلسطین خبره کیږي، د کشمیر خبره کیږي، خو زما د وزیرستان او زما د کور مې خبر نه کیږي، ولې چې هغه مې اور په خپل کور کې بللی. دویم اړخ ته که موږ وګورو نو پښتانه ډي چوک ته خو ځي، خو په هغه وخت باندې په کور مې کې اور بل دی، د هغې دپاره احتجاج له نه ځي. نو څه وجه ده چې د پښتنو اولنی هدف پردي جنګونه کول دي، نه چې خپل کور جوړ کړي؟ څه وجه ده؟ بالکل ډېر ښکلی کوېسچن هم وکړو. داسې ده چې څنګه چې تاسو ته پته را په پښتونخوا کې د پی ټي آی ګورمنټ دی، نو د پښتونخوا ګورمنټ خو د کورم چې کوم واقعیت دي اپریشیټ کړل نه دي، نه خو پی ټي آی والا دا خبره کړل چې مطلب کم څه کېږي ښه کېږي. خو چې اسلام آباد ته ځي، خو اسلام آباد ته هلته هغوی داسې نه لیدلي چې مطلب یو چا پسې تلل دي، خو سټرایک ته تلل دي، خپل قانوني حق دی د احتجاج یې ښودلی خلکو ته چې زموږ په معاشره کې این نه پالو کېږي. زموږ په معاشره کې بیا زموږ په پاکستان چې کوم د 1973 کانسټیټیوشن دی په هغې باندې عمل درآمد نه کېږي. اوس که تاسو موږ پښتانه که فرض کا حق پرسته پښتانه سوچ هم وکړي په کورم کې چې کوم واقع شروع ده کم خلک یې کوي، یا چې زه اسلام آباد ته ځم هلته چې زما د پښتنو سره کوم ظلم کېږي، که هر یو پولیټیکل پارټۍ والا خو زما پښتون خو دی که نه، یا زما په آئین هغه آئین حق زما نه چا اخیستی دی، دا یو قسم خلک دی. دا چند خلک دی چې دغه د پاکستان در په در کړی دی، نه پاکستان ته آئیني حق ورکوي. چې یو پاکستان ته آئیني حق ورنه کړي، یو احتجاج یو سټرایک څوک ونه کړي، نو ته به د خپل چې ستا خلاف څونه څه کېږي ته به د هغې غږ څنګه پورته کوې، او بیا ستا خلاف مطلب هغوی یو داسې منصوبې جوړې کړي چې تاله په قانون کې په آئین کې ترمیم تاله وکړي، هغوی د خپل سایډ نه په یو لیګل طریقه وکړي، خو تا ته پکې څه پرې نه دي. نو بیا موږ دا خبره کوو چې آیا دا خلک دا اداره د فیډرل په کنټرول کې ده، د فیډرل ګورمنټ، یا موږ وایو دا د صوبایي ګورمنټ په کنټرول کې ده. مونږ وګورو که نه، تاسو دا خبره وکړه چې هغې خپل آئیني حق لتلل، نو یو خوا مونږ سره دوه مثالونه دلته راځي. یو عوامي شنل ګوند چې کوم دی هغه پېښور کې ودرېږي چې هغه سره نه اختیار شته او نه ورسره سیټ شته، هغه د کورم دپاره احتجاج کوي، یو خبره. دویمه خبر دا ده چې پی ټي ایم پښتون تحفظ مومنټ هغه دغه دی د غیر پارلیماني سیاست کوي او هغه یو غیر پارلیماني یو ګوند دی، هغه ورځي هغه جرګه کوي، هغه خلک راټولوي او دلته د پی ټي آی ګورنمنټ دی او هغه دا نشي کولی. نو څه وجه ده چې د سره اختیار هم دی، د سره لکه د ټوپک اختیار هم دی، د سره هر قسمه اختیار دی، د سره د جرګې اختیار هم دی، خو دې په کو اپریشیټ کړی نه ده. خو دا خو د یو ذمهواري جوړېږي که نه چې ستا په کور کې اور بل دی، نو ته به د دې علاج به ته نه کوې. بالکل داسې دا چې په پروف باندې هم هغه هر څه موجود دي چې مطلب د هغې خلاف کوم ایکشن اخیستی او په کومه طریقه باندې اخیستی دی، یا یې کوم نه دی اخیستی، هم ټولو خلکو ته پته ده. خو بل زه به یو خبره وکړم چې د پاکستان د بده مرغه چې دا د انګریز قانون چې په موږ د کله نه لاګو شوی دی، نو که موږ سوچ وکړو په دې کې په دې آئین کې چې کوم څه شوي د ټول د پاکستان یا د پښتنو خاص کر مسلې چې څونه موږ چیړو، نو ټول د پاکستان کانسټیټیوشن ته راتاویږي، مسله ټول د هغه ځای نه جوړېږي. نو اوس که تاسو سوچ وکئ د خیبر پښتونخوا کې چې څونه د پښتونخوا وسایل دي، یا څونه د پښتونخوا اختیار دی او څونه د پښتونخوا خلک دی، که چېرته دا پښتونخوا چې کوم ګورمنټ دی د هغې په لاس کې وی، نن به مونږ که تنقید کولی زموږ حق به وی، که فرض که هغوی زموږ تپوس نه کولی بیا مونږ څه ویلی بیا هم زموږ حق وی.
خو موږ د دې حق دپاره هم نشو راوتی چې زما په پښتونخوا کې چې ما چاته ووټ ورکړی دی هغې له ته زما اختیار نه ورکې د آی جي راوستل اختیار پتا د بل چا دی څونه غټ خلک یي مطلب کم ادارې هغه مسلط کول هغه ستا خلاف جنګول دا د فیډرل په ګورنمنټ کې دی نو د فیډرل ګورنمنټ هغه خبره هغه خو بیا تاسو ته هم پته ده چې هغوی یا موږ کامیاب کول غواړي یا موږ ناکامه کول غواړي بل خبر تاسو د جرګې خبره وکړه که زموږ پښتانه ډېر ناپوهه خلک دی په دې کې دنیا کوېسچن را پیدا کېږي جرګه وشوه هر یو پولیټیکل پارټۍ سپورټ وکړو د نیشنل پارټۍ مشرانو هم ورسره پرتله کول نه د پښتون قومي جرګې خبره نه کوم دا اوس بله ورځ کورم ته جرګه لیږلې شوې ده د پی ټي ایم لخوا د ډزبندۍ دغه دپاره نو هغه تقریبا که ډېر څیزونه شي خو زما سوال دا دی ګوره که ته دا خبره کې چې ما سره لکه د آی جي او د کیسو اختیار ما سره نشته ټیک شو دغه تا سره نشته ته کم از کم په پارلیمنټ کې ستا یو څه کسان ناست دي ستا اکثریت ناست ته خبره خو کولی شي که نه بالکل داسې دا چې هغوی خپل خبره کلیم ده او خپله خبره کویم خو په پولیټیکل پارټیانو کې دا سیز په هر یو پولیټیکل پارټۍ کې دی چې موږ هغه ساده پښتو کې موږ دا خبره کوو موږ په هر یو پولیټیکل پارټۍ کې خو خراب شته نو زه به درته په خپل پی ټي آی کې په هر یو که زموږ د پروینشل اسمبلی ده که زموږ نیشنل اسمبلی ده زه به وښیم چې په دې حوالې سره یې خبره کړل ده خو کوم نه ده کړې هغه هم لکه څنګه چې ما وختي وویل چې مطلب داسې پارټیانو کې خو خراب خلک شته دی نو موږ خو خپل زموږ پارټۍ والا پی ټي آی ګورنمنټ والا خپل کوشش کوي د هغې چې کوم ممبرز دي د دغې مسلې حل راویستل لپاره هغوی له یې څو پیره د روغې کوشش هم وکړو خو مطلب د بده مرغه هغه ناکامه کیږي ارمان خان تاسو خو د پی ټي آی پولیټیکل ورکر هم یې او د دې سره سره یو طالب علم هم یې یو سټوډنټ هم یې تاسو څومره مطمئن یې د خپل نصاب نه یا د پاکستان چې کوم نصاب موږ ته جوړ کړی د هغې نه بالکل داسې ده چې اصل کې د ود ریلیټډ سټوډنټ لایف همدغه کوېسچنې دي زه به تاسو ته دا خبره وکړم چې زه او درته به ثابته هم کړم چې 0% ته هم نه یم مطمئن وجه دا ده چې ټولو ملکونو ته که تاسو سوچ وکړئ په خپله مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکول کېږي مثال طور که زه ایم بی بي ایس هم کوم اوس یو څیز باندې یو ټیچر ماته یو کلاس اخلي یو ایکسپلینیشن ماته یو څیز راکوي هغې تاسو ماته ووایي چې ماته زما په مورنۍ ژبه کې هغه څیز ایکسپلین کړي نو ماته به ښه یاد شي که نه ماته په پردۍ ژبه کې ایکسپلین کړي نو هغه څیز به ماته ښه یاد شي نو اولنۍ خبره خو دا ده چې موږ ته هغه څیز زموږ د خپله ژبه هیر ده بل زموږ خلکو له هم د دې ژبې څخه دونه نفرت پیدا کو چې اوس یا خلک هم نه خوښوي خو د بده مرغه د پښتنو د ناکامۍ غټه وجه هم دا ده غټه وجه که ود ریلیټډ پالیټکس ولې نه ده بیا مونږه مطلب څونه هغه څیز کې بیا نیچ ځو د هغې وجه هم دا ده چې اولنۍ خبره مونږ ته په خپل ژبه کې مورنۍ ژبه اول مورنۍ ژبه کې مونږ ته خپل تعلیم نه راکوي بیا دویم چې ما ته په مورنۍ ژبه کې زما تعلیم نه راکوي دې سره سره چې کوم نصاب پاکستان جوړ کړی دی په ما باندې د پنجاب خپل مشران پیژني خو زما مشر په ما باندې نه پیژني چې زه خپل مشر ونه پیژنم او پردی مشر زه وپیژنم د هغې په باره کې زه ډېره هسټري راجمع کړم نو ما ته فایده څه لکه هسې په پښتنو کې چې سوچ وکړي سړی یو خپل نیکه نه پیژني او د بل په هغې پسې لګېدلی دا داسې و داسې و نو څه مطلب شو او د ټولو نه دا په پروف دا خبره ده چې څومره موږ هغه 7 سیمسټر ته پکې راورسېدو مطلب هغه تاریخ لولو نو څونه د پاکستان باندې سختې تېرې شوي څونه زموږ غټ جنګونه تېر شوي دي ټول نه غټه قرباني پکې زموږ پښتنو ورکړې تاسو خبره که کومه پښتنو یوازې پاکستان دپاره دغه نه دی که هغوی د مغولو دپاره هم ډېر جنګونه کړي دي پښتانه خو ټیک ده چې مطلب ډېرو په پردو څیزونو کې قربانۍ ورکړل دي چې هغه زموږ هېڅ په کار هم نه دي راغلي الټه یې راته نقصان ناکلی دی خو که تاسو سوچ وکړئ په کشمیر کې یو ځای دی دیرکوټ هغه دیرکوټ مونږ چې تللي وو نو د هغې مونږ معلومات کوو چې دې ته دیرکوټ ولې وایي دا دیر خو پکې زموږ دیر راځي بل هغه خلکو مونږ ته کلیر کړله چې مطلب کله دلته جنګ شوی دی 1965 کې نو مطلب دا ځای خاص د روجیانو آزاد کړی دی او د روجیان چې کوم دي په فرنټ باندې لوبېدل دي بالکل پښتنو د ډېرو قوتونو دپاره د ډېرو استعمارانو دپاره چې کوم دي نو هم قربانۍ ورکړي دا خبره یو حقیقت دی د ټوپک یا د سرحد یا د فوجي دپاره خو هم یو بجټ دغه شوی دی خو دې خوا د قام بچي دي د هغې چې کوم دی روزنه کول دي د هغې دپاره څونه بجټ دغه شوی دی د تعلیم لحاظ سره
داسې دا چې د تعلیم کم چې پوهه ملکونه دي او کم چې پوهه خلک دی هغه په دې باندې پوهېږي چې مطلب موږ کم زموږ په ملک کې چې کم ایجوکیشن دی دا مخ په وړاندې بوتله غواړي او مطلب د دې نه موږ ته فایده ده او جوانان د دې ملک سرمایه ده دا به سبا زموږ ملک ته ترقي ورکوي خو پاکستان کې که دا خبره څوک کوي نو په غلطه کوي دا کانسیپټ د هیڅ چا نشته بالکل که تاسو سوچو کې په 2018 کې په 2019 کې 20 کې 21 کې 22 کې کومه طریقه باندې بجټ پرې شوی دی بیا که تاسو سوچو کې 2023 سے لے کر 2024 تک کم چې دا ایئرز دی 151 ارب روپۍ خو تاسو ټوټل بجټ تام سوچ کوئ ټوټل بجټ سونه د ډیفنس لپاره پکې سونه وشوي د هیلث لپاره پکې سونه مقرر شوي 151 ارب 15 کروڑ روپۍ د تعلیم لپاره 2023 بجټ مقرر کړی شو خو مسله پکې دا ده چې دا بجټ صرف دې لپاره مقرر نه کړی شي مطلب په دې دی د موجوده ټایم کې چې کوم تعلیم سٹارټ دی د ایجوکیشن دی برقرار وساتلی شي نه 151 ارب د دې لپاره وشو چې مطلب په دې کې به نوي اساتذه کرام برتي کیږي برتي نشو په دې کې به نوي بلډینګ سازيږي نوي سکولونه به سازيږي نوي یونیورسيټیز کالج به سازيږي نو هغه خو تاسو د کم دور خبره کوي د کم سن خبره کوي 24 خبره کوم 23 صحیح نو پاغه کې دغه هم د تعلیم لپاره هیڅ ونه کړی شو بلکې د نورو ملکونو په نسبت کتا سمون ته یو ټیچر دا خبره کوله ول د آکسفورد یونیورسيټي چې سونه خرچه ده آکسفورد یونیورسيټي ته ولې پاغه خرچه کیږي دا غي سټوډنټ ولې قابلیت دا غي چې سونه خرچه د ورځې کیږي اداره پاکستان د 3 میاشتو ټول ایجوکیشن خرچه ده نو کوم سوچو کو د پاکستان لپاره اولنې خبره خو چې دغه بجټ پیښ نو پدې کې دنم ډېر پیسې په کومه طریقه وهلې کیږي نو مطلب اول زموږ لپاره هغه خنه دا بیا چې کوم بجټ پیش کیږي ډیر زیات کم دی ډیر ناقص دی ډیر د ویل نه مطلب تاسو مطلب دا دی چې دلته لکه د ډیفنس او دغه سيزونو لپاره پیسې ډېرې خو د تعلیم چې کم بنیادی سیس دی هغې لپاره پیسې کمې بجټ کې راځي بالکل همداسې ده که موږ وګورو هر یو کس خپل یو سیاسي پارټي لري خپل یو ترتیب لري خپل یو د خوښې سړی لري په سیاست کې خو که موږ وګورو نو شدت هغه پولیټیکل امنیچورټي هغه دونه زیاته شوې ده چې په کور کې دوه وروڼې یو بل به اولي په دغه سیاسي پاټو باندې که په پلار او زوی وي یو بل به اولي په دغه سیاسي پاټو باندې نو ستاسو څه خیال دی چې دا ولې راغلی دی او د دې حل به څه وي داسې ده چې څومره زموږ پولیټیکل پارټیانې دي په کار چې مونږ کوم یو پارټۍ ته ځو د یو ورکر په حیثیت مونږ په پارټۍ کې ژوند تیرو خپل اکټیویټیز کوو نو اولنۍ خبره مونږ له د پارټۍ د لیډر د پارټۍ د منشور او د پارټۍ د نظریې نه ځان خبرول دي بیا په پارټۍ پسې تلل دي دویمه خبره چې مونږ پښتانو کې د بد مرغه دا ډېر یو غټ دغه دی چې مونږ د یو بل نه برداشت کیږي که په دغه ځای کې زما د یوې ان پی ورور زما نه ښه سپیچ کوي زه نشم برداشت کولی که زما د جماعت اسلامي ورور رالګي زما نه یو ښه سپیچ کوي زما نه یو ښه اقدام چوتی او مطلب د قوم د پاره خبره کوي زمانه نه برداشت کیږي نو مطلب په پښتنو کې هغه کرکې بغض نفرت سیوا شوی دی اولنۍ خبره دا خو به ختم پدې شي چې څومره زموږ په کلو کې ژوندګي دا سيزونه په کلو کې ډیر زیاتی څومره چې خلک خاریه ته راوځي نفرت کرکه بغض ډیره لپاره بیا چا سره ټایم نه ناور خو دا په دې باندې ختم شي دویمه خبره دا ده چې موږ پښتنو کې هم دا مسله ډیره زیاته ده چې موږ پښتانه د چا د کردار نه متاثر کیږو خو د چا د خبرو نه ډیر زیات متاثر کیږو مطلب څومره چې زمونږ مشران دی هغه خبرې کوي او یا که مونږ فرض کړه هغې پریکټیکلی کوم عملي کار یې مونږ هغې ته وګورو نو مونږ د هغې ته نه ګورو په کار خو دا چې مونږ د پریکټیکلي کار نه متاثر شو او مونږ د چا د خبرو نه متاثر کیږو زیات خلک به وایي څوک به مطلب خپله پارټي به پکې هم یاده کړمه څوک به د پښتون په نوم سیاست کوي څوک به د اسلام په نوم سیاست کوي هغوی خو موږ پښتنو له د اسلام باندې خو موږ داسې دوکه کړو چې هغه خپل اسلام کې بس څه دي خو موږ ته قرآن مجید کې چې څه وایي بس په هغې زموږ یقین دی په هغې زموږ ایمان دی موږ له هغه فالو کول پکار دي نور زموږ پښتنو ته اسلام باندې دا خلک دوکه کړو هغه اسلام یې په صحیح طریقه باندې تیار کړو نه نو دغه څیزونه خو ټیک ته دغه اسلام او دغه شو خو موږ بنیادي توګه باندې چې موږ اول کې کومه خبره وکړو نو موږ پردي اشرونه ډېر کړي دي اسلام هم موږ چې استعمال شوي نو د پردي اشر دپاره چې په پښتو چې موږ دوکه شوي ګوره زه تاسو دوه مثاله در کوم ډېر په بخښنې سره مریم نواز راغلی وه دلته مریم نواز بالکل هغې وی پټان غیرتي قام ہے بالکل
خو پرون دلته بشرا بیبي را نه هغې مې پټان غیرتي قام ښی او د دواړو کردارونه او دواړه چې څنګه پښتانه استعمال شو نو دغه تاسو وکتل نو دغه پوینټ هم ستاسو په خپل ځای دی چې موږ د اسلام په نوم د پښتو په نوم دغه استعمال شوي خو د دې نه زیات که موږ ګوره تاریخ ته هم که موږ لاړ شو که تاریخ ته موږ لاړ شو موږ پردي جنګونه ډېر کړي دي کشمیر له زه تللی یم تر دې پورې چې د وزیرستان غوندې خلکو نه دی وزیرستان هغې چې کله جنا لاړه نو هغې وله چنده ورکړې ده کشمیر ته ورسره تللي دي تا خپله د دیر خبرو که دیر خلک کشمیر ته تللي دي ټیک شو د فلسطین دپاره مونږ دغه کو پوه شوې که وروسته ورپسې مونږ تاریخ لاړ شو د مغولو دپاره چې مونږ څونه ستړي کړي دي یو بل هم څونه وژلي دي یو بل هم څونه بېعزته کړي دي نو دا خو حقیقت خبره ده چې مونږ کوم استعمار دی هغه مونږ داسې استعمال کړي یو چې د خپل ځان دپاره د خپل کاز دپاره مونږ له غیرت را کړی دی مونږ له اسلام را کړی دی اسلام یې راته پلی دی را باندې غیرت یې را باندې راته په چې ته ډېر غیرتي یې ته ډېر بهادر یې ته چې کوم دی نو ډېر چې کوم دی نو اسلام دوست خو چې کله د ویش وخت راغلی دی کله د ورکړې وخت راغلی نو وي پټان چې کوم دی نو بیا خر دی بیا خر دماغ دی همدغه څیز مونږ سره شوی نو ستاسو خبره بالکل صحیح ده چې د اسلام په دغه باندې د پښتو په نوم باندې مونږ ډېر والي شو خو دې سره سره د استعمار دغه مونږ هم ډېر زیات استعمال کړي بالکل حقیقت خبر ده د پښتونخوا نوم خلکو وران کړی دی چا ته کې پي جوړه کړې چا ته کې پي کې جوړه کړې ده او دا هم د ریاستي پلیټ فارم نه شوې ده نو ته څه وایې چې دا نوم وران شوی دی دا ښه شوي دي که ښه نه دي شوي او موږ له پښتونخوا ویل پکار دي او کې پي کې ویل پکار دي ایز ا پی ټي آی ورکر ته خپله رایه موږ له راکړه داسې ده چې موږ د صوبې نوم اول سرصوبه سرحد و که د هغې نه پس تاسو سوچ وکړئ اوس د دې نه مخکې چې کوم په آیین کې 26 ترمیم کېده نو زموږ د نیشنل پارټۍ ډېر مشران هغې د خواهش لرلو چې مطلب زموږ خیبر یو زموږ ډسټرکټ دی او مطلب موږ خپل دا نوم صرف پښتونخوا کو اولنۍ خبره خو چې موږ صرف پښتونخوا وایو ځکه چې د پنجاب یا ستاره پاکستان چې د پښتنو کوم خلاف خلک دی هغه چې ستا مشر یې رهی نو ستا نوم د پښتونخوا نشي هېرولی نو دا هغوی یو پلین دی مطلب پتا کې دلته یو بل یو سیز راته پل دي چې مطلب ستا نه هغه خپل د صوبې نوم هېر کړي او خپل صوبې ته د غلط نوم خپل شناخت د نه هېر کړي چې هغه سبا له ته بیا ویلی هم نشي نو زموږ پښتنو له پکار ده زموږ مشرانو له پکار ده او بل د نیشنل پارټۍ مشرانو ښه تجویز پیش کړی دی په آیین کې ښه چینجز کړی دی چې په دې ورسره ټولې پولیټیکل پارټیانې متفق هم وي او مطلب موږ له استعمالول پښتونخوا پکار دی چې زموږ د پښتو ټکی دی بل ټکی پی کې دی دا خو هغوی په موږ باندې یو بل لاګو کوي چې مطلب ستانه د خپل سیز هېر شو ته یا کې پی کې ووایې یا کې پی ووایې بس صرف زموږ ژبه ده پښتونخوا وایي بلکل تاسو دې سره وګورئ که نه موږ لږ تاریخ ته شاته لاړ شو تاریخ ته نو دا پښتونخوا پاتې شوې ده بالکل دا څونه منطقه چې زموږ په اوسېدو په مختلفو دورونو کې تاریخي توګه باندې دا پښتونخوا پاتې شوې ده دا چې نور وروسته لاړ شو د پکت او د پکتین دغه قسم نومونو باندې دا چې کوم دی یاده شوې ده او بل دا چې ته وایې چې لکه دا میز دی که نه دا ته وایې چې دا زما دی بالکل او دې له ته یو نوم ورکوي نو دا چې ته وایې زما دی نو د دې کې چې وسایل دي دا چې د دې دا وګیر به هم ته خو چې کله تا نه نوم واغسته نو ته بیا د وسایلو دعوه نه شي کولی نو دغه پوره یو اهم پوینټ دی بل ستاسو د خوښې یو څو شعرونه وورو بیا به پوډکاسټ را ختم کړو بالکل زما په خپله اولنۍ خبره خو به دا وکړم چې سټوډنټ یي او طالب علم یي سبق وایي نو لازم ده چې د ادب سره به شوق یي په شعرونو په شعر کې ډېره غټه دنیا پرته یې موږ پښتانه خبره کوو سمندر یې په کوزه کې رابند کوي نو داسې ده چې زما د خوښې شعرونه وید ریلیټډ زموږ کلچر دي زه د مذهب پوره قایل یم کلتور هم پیژنم زه د مذهب پورا قایل یم کلتور هم پیژنم زما حجره کې مساله او رباب دواړه شته دي ډېر ښه او بل ځای کې وایي چې زه د مولا او پنکار دواړو یار یم زه د مولا او پنکار دواړو یار یم ما هم اذان هم مې ټپه کړې ده ارمان خانه زمونږه د پی ټی آی روري او هر کله راشي پښتون پودکاسټ ته او دا ټولو پښتنو ته دغه دی چې پښتون پودکاسټ بعضې خلک دا تاثر اخلي چې دا صرف د عوامي نیشنل ګوند دی دا ټولو پښتنو پودکاسټ دی خو دې کې به صرف او صرف د پښتنو په مسایلو د پښتنو په وسایلو او د پښتنو ته چې کم استعمالیږي یا دغه څیزونو باندې موږ خبرې کوو چې زموږ پښتنه بیانیه د ټولو پښتنو ده هغه مخ په وړاندې لاړ شي نو زه ستا ډېره مننه کوم او ستاسو د پی ټي آی چې څونه ملګري دي ستا او یا ستا چې کوم تنظیم دی د هغې هم ډېره مننه کوم چې تاسو له دا اجازت درکړه پښتون پودکاسټ ته راتلو